چپیخیږي د چمچړو ته خطر خدای ورمکړې پیشو لره وزر لا بیا نصیب سترګې زما نسوې مړې په دیدار د خلکو توقع پیدا سوې بچیان یې جوړ سو بچیان یې روزګار له لاړل کاروبار له لاړل د خپلو کورو مالکان سو مال افسوس راځي چې زموږ نه منسټر دلته راځي نه سینیټر دلته راځي نه بل داسې سړی راځي چې له ما سره مرسته وکړي په کور کې زړې کپړې دي 5 جوړې زوړ کالي دي د یې نه په غاړه کې د زوی زوړ چې هغه د راړي دوی بیا په غاړه کې لمونځ اودس په وکړي که ځان ګل او میوه غواړې ځان په لمر بل په سایه که سلامونه ګرانو کتونکو هیله لرم چې تاسو به ټول روغ جوړ او خوشحاله یاست زه ستاسو کوربه عظیم خان مندوخیل تاسو ګورئ وطن چینل ګرانو کتونکو د ژوب په ښار کې موجود یم د ژوب په ښار کې یو هسپتال دی چې د دې هسپتال نوم دی عادي منشیات هسپتال په دې هسپتال کې د ژوب د ښار او د شاوخوا علاقو چې څومره نشیان دي دا نشیان دې هسپتال ته راځي او په دې هسپتال کې علاج کوي زما پر څنګ د دغه هسپتال مشر د دغه هسپتال چلولو والا مولوي عبدالحمید مردانزیی صاحب ناست دی له ده سره د دې هسپتال په حواله او د ټولو نشیانو په حواله د دې نشیانو د علاج په حواله خبرې اترې کول غواړو تر ټولو له مخه زه په خپل پروګرام کې مولوي صاحب ته ښه راغلاست وایم السلام علیکم ستړی مشه وعلیکم السلام عظیم صاحب ستا ډېره شکریه ادا کوو چې ته ژوب له راغې او په ژوب کې خاص کر زموږ د عادي منشیات هسپتال دوره ده وکړه د عادي منشیات هسپتال مریضان ده وکتل په هغې کې د هر یو مریض جلا جلا وغږولی یقینا هم داسې خلک د خدای پاک پر دنیا کې ژوندي ساتي چې هغه د یو غریب سړي اواز جوړېږي هغه د ده اواز تر بله پورې رسوي یقین وساته تا یو ډېر عظیمه کار روان کړی دی د اواز پورته کونګ هم در چا کار نه دی نه در چا د وس خبره د خدای پاک په یو چا کې حکمت کښېږدي وي بیا هغه دا کوي نو ستا د راتلو یو جهان مننه کور آباد شکریه مولوي صاحب دا ماته وایه د دې هسپتال شروعات ته له کومه وخته کړي دي خبره دا شی ده په کار وایي چې داسې هسپتالونه زموږ په ملک کې مه وایي زموږ په دنیا کې مه وایي دا کومه دنیا الله العالمین جوړه کړې ده په هسپتالونه وایي خو د نشیانو هسپتالونه مه وایي له بده مرغه څخه موږ په دې ژوب کې بلکې په پوره پاکستان کې لیدل چې زموږ د کم عمر ځوانان د نشو په لعنت کې راغل خدای دې نه کړي زموږ خویندې پکې راغلې پر دا روډو باندې راووتې د نشې په لعنت کې نو موږ دا ضرورت وګڼلی چې زموږ د ژوب شهر چې کله ما سټارټ د هسپتال اخیستی موږ سروې وکړه په سروې کې 1100 انسانان د ایس د چرس د شې د پودر د وغیره د دغه شارغه د نشې په لعنت کې راغلو نو موږ دا ولیدل چې خلک ډېر سخته په تکلیف وو چې مریض به له دې ځایه کراچي ته وړي له دې ځایه بیکوټي ته وړي بیا بې پلس ورسره وړي یعنې یو سهولیت به نه و له دې باوجود کې به د کور اړخ له یوه اړخه به کور مسکین و له بل اړخه به هغه سهولیت نه وي موجوده نو موږ دا ضرورت وګڼله چې په روډو باندې به نشیان پراته وو په چرویو کې به پراته وو ورځ په ورځ به زموږ نوی نسل د نشې په مخه باندې راتلی نو مو دا ضرورت وګڼلی چې ته هسپتال راوباسه زموږ د هسپتال دا 5 کال روان دی چې موږ عملي جامه ور په غاړه کړې ده چې دا ټیم له موږ سره په 15 کاله کې تر 2000 زیات انسانان زیر علاج پاتې شوي دي په دې کې د ژوب شیراني دوکۍ یعنې د پوره پاکستان د پوره بلوچستان مریضان دلته حصه لري او راسره دي ستا په دې هسپتال کې عادي منشیات هسپتال ژوب کې څوري نشیان دي موجوده زما برانچونه دوه نور هم سته یو په لورلای کې دی یو په کوټه کې دی یو په ژوب کې دی زما مکمل ما سره تعداد 400 دی دا برانچ مو ځکه ضرورت پیدا سو چې پر یو ځای زه دوی سره ځایولی نسم د خلکو توقع پیدا سوې بچیان یې جوړ سو بچیان یې روزګار له لاړل کاروبار له لاړل د خپلو کورو مالکان سو نو دا ټیم له ما سره ټوټل تعداد 400 دی په ژوب کې 140 کسان له ما سره دا ټیم زیر علاج دي دلې را سره دي جو مولوي صاحب دا ماته وایه لکه څنګه چې تا خبره وکړه چې په دې هسپتال کې له ما سره 140 نشیان دي له ما سره د دا 140 نشیانو خوراک چې شکله کومې خواکاوي خبره دا شی ده
یقینا هم په یو نظر سړی ورته وګوري چې یو سل څلوېښت ډېر غټ تعداد دی د دغو کفالت په کومه طریقه باندې کېږي خو وجه دا ده چې له ما سره تر اوسه پورې دا ستا پر سکرین زه یم یو څه داسې کسان دي چې هغه له سرکار سره تعلق نه لري له ما سره به په دا اداره کې تعاون کړی د سرکار له طرفه ځکه بیا له ډي سي ونیسي تر منیسټره پورې بلکې زه خدای یم چې زما په ادارې له دوی راتلې هم نه موږ ویره سي نه خبره سي له د انسانانو یې ویره سي کې له د حالاتو ځای ویره سي مال افسوس راځي چې زموږ نه منیسټر دلته راځي نه سنیټر دلته راځي نه بل داسې سړی راځي چې له ما سره مرسته وکړي زه دا اداره یو د بل په تعاون چلوم تا تعاون را سره کړي بل چا تعاون را سره کړي چا د اوړو تیلي راوړي چا د بریغ راوړي چا د غوړیو راوړي چا غوښه راوړي یقینا دلته یو سړی سته ماته په میاشت کې دوه واره غوښه راوړي 15 کیلو زه دوی تور پخوم او داسې وي زه 2000 روپۍ پیس واخم 15000 روپۍ پیس واخم ډېر پیس مله 1000 روپۍ په هغې کې دا ټیم له ما سره 25 کسان په رجسټر کې ثابته دي تا ته یې درښکاره کوم نور ګډ د 2000 د 1500 دارنګه ډېر بیماران را سره دي چې هغه مفت دي 2 کاله یو نیم کال د دغه ژوب دي تا په خپله ولیدل او ودرغول هغه مفت را سره وي خو بس رب العالمین غیبي مدد و نصرت کوي خو ضرورت مې بیخي ډېر زیات دي اوس زه مې را روان دی لرګي مو ضرورت دي زما خالي د ننګر دپاره د 15000 روپۍ د میاشت لرګي سوځي دارنګه مو اوړه په کار دي 1000 روپۍ له هېچا څخه نه غواړم چې ماته د نقد روپۍ راکړي اوړه د راړي بره د راړي غوړي د راړي لرګي د راړي کپړې د راړي په کور کې زړې کپړې دي 15 جوړې زوړ کالي دي د نه په غاړه کې د زوی زوړ چې هغه د راړي دوی به په غاړه کې مونږ او داس په پوه کې زه هر وخت په هر دار چا پر سکرین باندې دا خبره کوم چې بای ماته د نقد روپۍ څوک نه راکړي په مت کې دی او ماته شیان راکړي دا ټیم زما د سنټر ته ولیدل د شمسي سیستم څه سره کمزوري دی یو پی اس منسته دارنګه او د دوی د خوراک لپاره اوړه سهار ماښام دوی تیلي سهار په نقد روپۍ را اخند دوی ماښام تر اوسه پورې ما داسې نه دي کړي چې ما 50 تیلي اوړه خالي کړي دي او دوی ته په یو ټایم باندې ورکړي دي خو زه بیرته ستا د سکرین په ذریعه و تمام خلکو ته خواست کوم چې دا یو مستحق اداره ده په دې کې ډېر غریبان خلک پراته دي دومره خبره تا راته وکړه چې دلته په یو فاونډیشن تا ورکړي دي د فاونډیشن نوم د ورکړي دي ادي منشیات هسپتال تللی واړخه د نشیانو علاج کې په فاونډیشن کې الحمدلله په ژوب کې تاسو ویناستئ چې لاوارثه مړي زه دلته ښخوم غسلونه ورکوم تر کورو یې رسوم دلته ډېر داسې سوي دي ما له هسپتاله پر یو ځای 15 مړي راوړل سوي دي 3 په د اکسیډنټانو کې خوښ سي د نن ورځې هم مړی راغلی وي د غسل مو ورکلی د کفن مو ورکلی د قبر مو وکښئ دی مو پټ کړئ د جنازه مو ورکه یعنی هېڅ کوم د مړي حق دی هغه ګډ زه پور ورسوم نو زما کفن ضرورت دی اوس کفن خو زه نه په غاړه کوم څوک وس لري کفن د راړي دلته د کښېږدوي د دا ښار مړي هغه پکې پټ سي خدای به ودته ثواب ورکړي او د ده به په دې کې یو حصه راسي صحیح مولوي صاحب دا ماته وایي چې دغه اداره 15 کاله تا وچوله په دا 15 کاله کې داسې ورځې راغلي دي چې د دغو نشیانو د خوراک دپاره څه نه وي یو وار داسې راغل غالبا ما و دوی ته ورځې 2-3 هور ورپخ کړي دي زما په ژوند بیا وه ګرمي پکې ما رنګ مه دا ورکړی چې زه به د شلومبې ورځې در پخې کړم ستاسې دپاره شلومبی ټیک دی ما حساب وکړي له ما سره روپۍ کمې وي اوړه نه پوره کېدل بس بیا مې ورځې د 1000 روپۍ ماسته راوړ شلومبی مې ځینې ور جوړ کړي ورمه کړی خپل نمبر که زموږ په سکرین باندې وچلاږي چې هغه و دغې ادارې سره کومک کول غواړي څه وایه هغو ته بار دا یوه خبره کوم هم خوند نه راکوي خلک اکثره به پر دې باندې ذهن راسي چې مولي صاحب که پر سکرین باندې دا خبره کوي د ځان د ذات دپاره یې کوي را داسې دا کوم بلډینګ دی زما کور ما په کرایه ساتلی دی دا زما د ځان غه دی ودوی ته ما حواله کړی دی نو چې یو سړی خپل ځان په کرایه ساتي او د خپل ځان بلډینګ ورکوي ودوی ته مقصد مه دا دی چې په دې کې زما هېڅ مقصد و غرض نشته زه وکتونکو ته دا خواست کوم چې دا زموږ د بینک اکاونټ نمبر دی که بیا زموږ د ایزي پیسې اکاونټ نمبر دی موږ یې پر دې ورکوو د خدای د رضا دپاره ده له موږ سره روزه را روانه ده یقیني زه پریشانه یم چې زه د دوی غوښه ور دوی هم دغه رنګ روزه مات پیسه مای پر ورځي و روزې نیسي یعنی یو 20 کاله درس کاله دوی روزه نه نیولي اول وارې د روزې وي هغه زه دوی ته دال پټاټې ورکړم نامناسبه یې ګڼم چې خپل زوی له غوښه راوړم زړه مې دا غواړي چې دوی له هم راوړم دغه رنګه جلیبۍ وي که شربت وي که هر شی وي نو زه کتونکو ته خواست کوم چې زموږ نمبر به پر دا سکرین باندې بالا لګېدلی دا به زما د اکاونټ نمبر دی که د ایزي پیسې اکاونټ نمبر دی دا د دغې ادارې غه دی ان شاء الله العزیز دا به دغه ادارې و د کسان ته ورسېږي او زما به بنیادي ضرورتونه په پوره شي
کتونکو ته خپل د جیز اکاونټ نمبر هم وروښیه. ما د ایزي پیسې او د ټیلینار د جیز دواړه غسته هغه به وروښه 0315 88 20 441 دا زما د ایزي پیسې د ټیلینار اکاونټ دی او د ټلیفون نمبر هم دغه دی او دوم بیا زما د جیز اکاونټ څه دی 0301 37 86 550 دا زما د جیز اکاونټ نمبر دی او دا 0315 88 20 441 دا زما د ټیلینار اکاونټ نمبر دی. پاتسوی د بینک اکاونټ نمبر به بیا زه هلته په هغې کې ورکړم هغه هم پکې شولی سي یاد ما هغه نه دي سي هغه څو دي. هو مولوي صاحب دا ماته وایه خاص کر د ژوب سرمایدارو خلکو څخه د ګیله سته او که نه؟ یاره زه خدایم چې دا کوم یو سلسلوش کسان چې دي که د دغو زکات وي که خیرات وي ذاتي طور زه دا یم چې دا د انسانانو حق دی خو دوی د خپل حق و دوی ته نه دی ورارسولی. زه دا یم چې سرمایهداره په خپله دا ویلی سي چې موږ دغه سنټر ته تر اوسه پورې نه د اوړو تیډۍ ورولګي ده نه د درې کسان دي هغو ویلي دي چې ته به موږ نه ښیې نه به په میډیا وچاته ښیې. زه ډېر سخته ځین خوشحاله یم بلکې زه نه خدای به ځین خوشحاله وي دا د دوی کومې روپۍ چې دلته ورځي هغه به الله العالمین په ورځ د قیامت د په عملنامه کې ور اچي چې دا روپۍ ستا پر صحیح ځای لګېدلي دي او دوی ته برو مړۍ غوړي په رسېدلي. بل ما سره تر اوسه هېڅ چا تعاون په دا ګډ ژوب کې نه کړی دی نه دا ویلی چې ستا پر سکرین دا وایي چې ما له مولوي صاحب سره 3 کسان دي هغه ځین وباسئ بل به هېڅوک دا نه وایي چې ما له ده سره تعاون کړی. مولوي صاحب د ژوب خبره هم وکړه سرمایهدارانو خبره هم وکړه دا چینل شاید له ژوبه بهر هم خلک چې کوم دي ګوري و هغو ته څه وایه په کومه ذریعه د تا سره مرسته وکړي؟ خبره دا شی د انسان په هغه باندې دی را سره وکړي د انسان په ناته له ما سره شیعه هم داخله دی له ما سره بنګي هم داخله دی کرسچن له ما سره سني مسلمان هم داخله دی. زه دا کوم کار کوم زه د انسانیت په حواله باندې کوم دا که مړي پټوم هم د انسانیت زما مطلب دا و چې راځم خبره دا ده که چیرې دا کار د انسانیت په خاطر سي موږ په ګډ ملک کې انسانان دي ډېر سرمایهدار دی خلک سته چې دا زما اداره نه 10 واره دارنګه ادارې نورې چلولی سي هغو ته خواست کوم چې تی د خدای د رضا دپاره خپل زکات خیرات صدقه راکړه بېشکه که د ژوب نه یې کار د انسان د انسانیت روان دی مرسته پکې که د ژوب دي زموږ ډېر خلک په کراچۍ کې دي په دوبۍ کې دي په سعودي کې دي په امریکا کې دي په یورپ په مختلفو ځایو کې دوی ژوند کوي او هلته دوی ډېر ښه له خلکو سره مرستې کوي شاید په ما به نه خبر هغو ته دا پیغام سوال کوم چې پر دا ایزي پیسې اکاونټ باندې او د بینک پر اکاونټ باندې د خپل هغه جمع کې الله العالمین به ثوابونه ګډ ته خواست کوم داسې نه دي چې خاص کار د ژوب یو شخص ته زه ولاړ یم ما عام کار دی له عام خلکو زه خواست کوم چې دوی په دا اداره کې مرسته وکړي او تعاون وکړي ستا د چینل په ذریعه باندې. ډېره مننه مولوي صاحب. ګرانو کتونکو د انسان ژوند چې کوم دی بلکې که زه دلته دا خبره وکړم چې انسان الله تعالی و د دنیا ته اشرف المخلوقات راستولی دی بیا په دې اشرف المخلوقاتو کې ځینې انسانان وسداره وي او له چا سره وس نه وي او ځینې انسانان په داسې لعنت باندې اخته وي چې هغه ته موږ یاوي نشیان. دا نشیان زموږ دې معاشرې زموږ ډېر ټولنې سوسایټۍ بالکل خوسي کړي دي له کوره یې فارغه کړي دي حالانکې داسې نه دی پکار دی چې موږ د یو نشهیي ټریټمنټ علاج د یو ملیریا د مریض په شان وکړو د هغه په طریقه یې وکړو نو دا انسانان به بیرته د معاشرې اهل سي. مولوي صاحب ډېر د خیر کار ډېر زبردسته کار ډېر د خدمت کار یې روان کړی دی او زما د ژوب خلکو ته سرمایهدارانو ته دا پر زور ریکویسټ دی که پیسې نه وي کم از کم وړه لرګي زمی چې کوم دی را روان دی د لرګیو چې کوم دی ضرورت دی پکار دی ستاسو لرګي وړه راشن داسې یو وس چې کوم دی و دې اداره ته ورسوئ ستاسو دپاره به د خیر سبب وي. او له ژوبه بهر چې کوم انسانان ما ګوري هغو ته دا ریکویسټ دی چې موږ له کوره څخه ووځو هوټل ته لاړ شو په هوټل باندې یو یار دوست له موږ سره ناست وي نو له هغه یار دوست باندې موږ چای هم کوو روټۍ هم باندې خورو بل څه هم باندې خورو په سلاو روپۍ پر هغه باندې خرج کړو هغه خو ستا جانداري وسي خو لیکن د دغو انسانانو نشیانو اسپتالانو تر حد زیاته ضرورت دی که موږ دا عید وکړو چې له ننه بعد به د ورځې 50 روپۍ صرف 50 روپۍ د دې ادارې دپاره چې مولوي صاحب د اکاونټ نمبر د جیز اکاونټ نمبر تاسو ته وښول دا به پر اسکرین باندې هم چلاږي
ده ته دا پیسې ورولږئ ستاسو دپاره به دا د خیر ذریعه وي. ګرانو کتونکو دا و یو ډېره د ثواب پروګرام چې ما له تاسو شیر کړي پکار دی دا پروګرام دومره شیر کړي چې د دنیا و کونج کونج ته ورساوي. السلام علیکم. وعلیکم السلام صاحب ساری شیخ خیرت سے ٹک ٹاک کے شکر الحمدللہ خدای پاک شیز مندی کرایلی بس دلته باندې مو صاحب بس د 2 کال مې دلې سوي دي یعنی سزا کټوم بس اوس مو ټیم هم پرا دی او ټیک ټاک هم روغ سیاسي شمولي شټي را ملواج بس نو لا بد ورځ لا مخ کې ذلیل ازمن خدای پاک ځان را بچاو کړي. ډېر خلک چې کوم دي پښتانه ژوبیان پوښتنه ده کوي چې ګل شي چارې دی خامخا زه خو نو مشهور یم هر سړی مه پېژني هر سړی مو دلیل که په کوټ کې په لوړی کې په هر ځای کې مو پېژني لوی خلک دي که کوچني خلک ګرځي دنیا مه پېژني. بلکل دا ماته وایه فلم ډرامه داسې بل شی د خوښ دی که د نسي خوښ؟ او فلم خود خوښ فلم ته خود آواز اوس دلته بند ورو دلته نور فلمان اچلګي دي اردو فلمان اچلګي پښتو فلم د څنګه په پښتو فلمانو کې د تر ټولو کم یو فلم ډېر خوښ دی؟ تر ټولو مې احسان فلم ښه خوښ دی. احسان د چا و؟ احسان فلم بدر منیر نعمت سراجي بیدار بخش جمیل بابر زه جوړ کړی. ډایلاګ مایلاګ مکالمه ویلی سي؟ خامخا وایي نو خامخا ته موږ ته وایه ښه او سپین سترګی تک تور چللی خامار دی جب خلاصه هېر شه بیا وایه بیا وایه او زه په شکال د ورځې په شان خړمبېږي ډېر او ورېږي کم او نور ولکه پر مخ راځي دماغ کار نه کوي که نه وایې ما هېر مه شي هېر مه شي ریکارډ به در شو ریکارډ وایه چپیخیږي د چمچړو ته خطر خدای ورمکړې پیشو لره وزر بې غیرته پیدامه شه په یو کور کې چې هر وخت کې پې شرمېږي ټول ټبر یا قربان چې کولی تر کوټې نشي پرواز دا چرګوړی ځان ته څه وایي باز چې ګزر په ځان هم د زمري کېږدي او نه یې خوی د زمري کېږي نه انداز ته خبر نه یې دا ولا په کردار شته ما به نوم په خوله اخیستی نه و یار شته توبهګار شوم دغه ما و یارانو نه او خوش غرضه بې وفا په دغه کار شته. ځوانانو ته څه وایه نشې د کوي او که د نه کوي؟ یا نشې د نه کوي نشې مخ ورک سه د نشې چې نوم په نامه نصیحت ورته وکړه ګردود او نشې چې کوم سړي کولی ورو ورو په هغه باندې به د الله پاک نالت وراشي او کور کې یې قدر هم نه وي کور کې څه په یوه دنیا کې کړی د دوزخ لایق دی هغه نو سیده به دوزخ له چې بل مخه نه چې بله لاره نه شته بس. ډېره مننه. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ځوانه نوم د څه دی؟ نوم صدام دی. صدامه نشه ده ولې کوله؟ نشه مختلف شعبې دي راغله وجې پکې راغلي یو بس دا دعا کوو چې هر انسان له دې نه الله ته ځان وګوري. دلته څنګه خدمت د کاږي او که د نه کاږي؟ دلته زما خو څه کوي زه دلته د نورو ډېرو انسانانو خدمت کوم مولوي صاحب ته د الله نور توفیق ورکړي دلته مختلف مړي جنازې راځي دا نن هم تا به لیدلي شاید موږ د هغه خپله ما په خپل لاس غسل ورکړي مولوي صاحب له موږ سره دی موږ له ده سره همدردي کوو غسل هر خدمت ته موږ تیار یو لکه څنګه زه د عوام خدمت کوي دغسې به موږ له ده ستاون کوو. سندرې بدلې د زده دي او که د نه دي؟ یوه درته وایم خو ډېرې نه ککړۍ راته وایه. لا بیا نصیبه سترګې زما نسوې مړې په دیدار ستا نسوې مړې په دیدار استه. ډېره مننه کور ته سرشاه بخیر. الحمدلله ډېر ښه. نوم د څه دی؟ ادم خان. ادم خان اسپتال ته نشې اسپتال ته څنګه راغلی؟ د نشې په حالت کې رالو له دې وجې د علاج د غرض لپاره بیا اسپتال ته رالو. څه به د کول چرس و څه شو؟ مطلب تقریبا هر قسم نشه مه کړي.
اوس څنګه اوس الحمدلله شکر دی ریبلیټیشن هم سوی دی ډیټاکس په اوله تقریبا په میاشت کې کاږي نو له علاج مطمئن یم ځکه ورسره له مولوي صاحب سره دغه هم اراده ده چې په مخ به هم له مولوي صاحب سره وخت تېرولی چې به روز دغه ناسور بار زه به نیسته وم ورته بیا نو د دغې له حالت ته وجه دغسې په دغو مې پلو کې راغلي وي بیا هم دغه خطره د ویراړ چې بیا پکې راځي د دې وجې زه پوکپن کور ته ځو بېرته راځو دلې ځوانانو ته څه یاست له دې لعنته د ځان څنګه وګوري له دې لعنته ځکه علاج یې نه پر کور کاږي د هر شي دپاره هسپتال جوړ د دغه شي دپاره چې د داسې شیانو لعنت علاج پکې وسي دا زهریلي شی دی د دې شي مخنیوی به صرف په هسپتال کاږي او هسپتال کې پابندي کاږي نو زما دا ټولو ځوانانو ته دا اپیل دی چې اول خو دا شی مه کواسته بیا که څوک په دا لعنت کې راغلی دی هغه باید په کار دی چې پر وخت باندې هسپتال ځان ورسوي کیونکې نشې کا علاج کال نه آج ډېره مننه کور د تر بل خوندور پروګرام پورې مو پر لوی بادار سپارلي یاسته د خدای په امان